په لغمان ولایت کې زرغون بهیر د پخوانی ولایتي مسؤل شهید عبدالواسي نقي خیل د شهادت لمړی تلین ولمانځل شو. په همدې اړه د اقوام او قبایلو چارو ریاست په انګړ کې د زرغون بهیر د ولایتي مسؤل شهید عبدالواسي نقي خیل د شهادت او ورسره د پیښې د شهیدانو په درناوي یادغونډه نیول شوې وه چې پر مهال مرستیال والي سربیره د ولایتي شورا رئیس د ملکي ادارو یو شمېر چارواکو، دیني علما کرامو، قومي مشرانو، جهادي قمندانانو او میرمنو هم برخه درلوده. پیل کې د لغمان ولایت د زرغون بهیر مشر او د شهید عبدالواسي نقي خیل ورور عبدالقدیر نقي خیل د ښه راغلاست ترڅنګ د غونډې له برخوالو څخه په دې مننه وکړه چې د شهیدانو په یاده غونډه کې ګډون وکړ. تاسو ټولو ته دې تعالی ته د شهید عبدالواسي نقي خیل د لومړی تلین غونډې ته راغلاست او خوش آمدید وایم. واسي نقي خیل یوازې زما ورور نه و، هغه د ټول مشرقي هغه د همدغه لغمان او د لغماني بچو ځکه چې هغه دا فکر نه درلوده چې ته به زه یو قوم پورې تړلی یم، زه یو ژبې پورې تړلی یم. دغه فکر دا نه و، هغه یو جامع فکر درلوده. هغه به ټول د لغمان او د افغانستان ټول اقوامو ته په یو سترګه کتل او د هغه همدا هیله او ارمان و چې د لغمان خصوصا زموږ دغه مشرقي او د لغمان ټول دغه ولس او دغه بیچاره ولس یوازې خدمت کول دغه هیله او ارمان و. ښاغلي نقي خیل وویل دی به د خپل ورور د ارمانونو د پوره کولو په خاطر د نوموړي لار تعقیبوي او د لغمان د ځوانانو د یووالي په موخه به هلې ځلې کوي. د ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلوم یار د هېواد ټولو شهیدانو ته د دعا ترڅنګ د شهید واسي نقي خیل په ژوند، مبارزې او فعالیتونو هغه کیزې خبرې وکړې. نوموړي وویل شهید نقي خیل د ملي فکر خاوند، د ځوان کهول سر لاری و، د پراخې حوصلې او استقامته برخمن شخصیت و. ښاغلي مظلوم یار نقي خیل د هېواد تکړه او وتلی ځوان یاد کړ او زیاته کړه د نوموړي نشتون د لغمان لپاره ستره ضایعه ده. د شهیدانو د یاد غونډې په مناسبت د ولایتي شورا رئیس حاجي عتیق الله عبدالرحیمزي په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو پخوانی استازي حاجي نقیب الله محبت، د بامیانو د اطلاعات فرهنګ رئیس فیضان الله پټان، قومي مشر حاجي شامرد خان، قمندان رحم خدا مخلص، محب الله افضل زاده، داود ولی زاده او ذبیح الله نیازي د شهید عبدالواسي نقي خیل په ژوند، مبارزې او هېوادنۍ مینې، سرښندنو او بېلابېلو برخو خبرې وکړې. ویناوالو په هېواد کې د ټولو شهیدانو قربانۍ وستایلې او له ځوانانو یې غوښتل څو په ملي روحیه خپل دین، خاورې او شهیدانو ارمانونو د تحقق په خاطر مټې راونه او په هیڅ ډول د ستړیا احساس ونه کړي. د یادونې وړ د تیر کال د زمري په 8مه په کابل کې د زرغون بهیر په مرکزي دفتر په یو برید کې د نقي خیل په ګډون زیات شمېر هېوادوال شهیدان او ټپیان شول.